د خلکو ترڅنګ به د پنجشیر ولایت د استخباراتو رئیس هم په ټوله کې د پنجشیر ولایت وضعیت ډاډمن ښیي او په وینا یې په عبدالخیلو قریه کې اوس هم وضعیت د ډاډ وړ دی. زمونږ د درې ولسوالۍ یا د ابشار ولسوالۍ خبرونه چې هغوی خپاره کړل چې دا موږ نیولي دا افوات. الحمدلله ټولې ولسوالۍ امارت اسلامي مجاهدینو سره وي. بره منطقو غرونه یو نیم ځایونه دوی فیرونه کړي وو، بیا مجاهدینو مقاومت وکړو، بېرته دوی په شاته لاړل. نو الحمدلله دره ولسوالۍ کې چې کومه دره عبدالخیل دوی ډېر یادوي. تاسې کولی شئ چې په خپله هم سفر وکړئ، هېڅ مشکل نشته. منطقه په خپله وګورئ. دغه د اوس په خپله تاسې راغلی درې ولسوالۍ دغه ولسوالۍ مو کتله او دلته هم دغه منطقه سره وکتله، امنیت پکې تامین دی، هېڅ قسم مشکل نشته. عام خلک هم خوشحال دي، مجاهدین د عامو خلکو په خدمت کې لګیا دي. دې نه بره چې ابشار ولسوالي ده هلته هم څه مشکل نشته، ولسوالي هم فعاله ده، عام خلک هم خپل عادي ژوند سره تیروي. هغه بعضې اشخاص چې غرو ته ختلي وو، چا ترې ایستلي وو، الحمدلله د قوم خلقو په نمایندګۍ یا د علماو په نمایندګۍ هغه خلک راغلل، امارت اسلامي ته تسلیم شول. امارت اسلامي مشران ورته لبیک وویل. ضمن کې ورته بیا بعضې چې هغه مشکلات ورسره وو هغه مشکلات یې ورنه واورېدل، نور تضمین یې ورکړه چې هېڅ قسم به دلته تاسې ته نور مشکل نه پیښیږي، خپل عادي ژوند تېروئ، مجاهدین ستاسې په خدمت کې دي.